خوښه شوه که څنګه؟ ډېره ښکلې وه ډېره ښکلې وه ځکه ما هم دغه اخري دغه ډېر د شټینګ ووایه نه خدای یې ورک کړې ته د دوی بیخ او بنیاد هلته مې ډالۍ ولید دلته مې پر شعر زور ورسوي نه او خدای خو چې د توجه وړ دي ګرځېدلي ټولو همکارانو ته ډېر سلامونه ګېډۍ سلامونه ورته وایم او خصوصا ستاسو مخکني همکار توراب صاحب صمیمي دوست ورته سلامونه ستاسو د ټلویزیون د لارې ډالۍ کوم نو نور د اورېدونکو وخت او لیدونکو وخت نه نیسم پر ډېره مننه. موږ خو تاسو نن شپه هم سترګې په لاره وو چې ګوندې اړیکه ونیسي. دا د له نیکه مرغه ستا اړیکه را سره وصل ده. بس زه هم ډېره مننه کوم درنه نړۍ مننه کوم چې اړیکه دې ونیوله او په پروګرام کې یو څو شېبې را سره خوږې تېرې کړي او زه دې هم وخندولم او تا هم را سره وخندل. ډېره مننه. زما تخنیکي همکاران دې هم وخندول. دا درس ته چې توجه یا مزي صاحب دغه ته وایه دغه هغه لوګر کې دوکان کې درس دا درسونه که نور ولایتو کې کوم صاحب یو څه به شي زده کړو شاید. بس زما هم همدغه هیله ده چې تاسو څه شی زده کړئ. ډېره مننه نورزی صاحب. بیا به نور لیدونکو ته به ورشو چې په لاین کې دي. ډېره مننه. د خدای په امان. نورزی صاحب له وردګو نه چې اړیکه یې نیولې وه او خواږه غزلې را واوروئ خو زما د تخنیکي همکارانو او همدارنګه د نورو ملګرو یادونه یې هم وکړله. نو نورزی صاحب دې ژوندی وي راته ډېر تر ډېره پورې دغه اړیکه به راواخلم بیا به زه یو غزل درته ووایم. سلام علیکم. سلام علیکم احمد صاحب. سلام علیکم. مچ جوړې. ډېره مننه. فرهاد پیلوزی خبرې کوم تا سره اوس دم ګړی. ډېر ښه جوړې وروره قراري ده. ډېره مننه. ستاسې روغتیا غواړم. ستاسې سلامتیا زما هیله ده. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای نه د اړیکه نیولې ده؟ مومن بسر کایم بغلان ولایت په لخمري ولسوالۍ نه پښتو راډیو کارکوونکو لیدونکو ته ډېر ګېډۍ سلامونه وړاندې کوم. مومن صاحب زما سلامونه او نیکې هیلې خوږې پیرزوینې هم در واخله په دې هیله چې روغ و جوړ وي سلامتیا دې په برخه وي. ګرانه څه دې راوړي دي ادبي ډېرې ته؟ زما په اند چې دا د لومړۍ اړیکه هم ده. والا نه صاحب اړیکه خو دایم زه نیسم خو دغه څو ورځې کېږي رښتیا م اړیکه مې نه نیولې کړې. توراب صاحب سره به دایم همکار و. دا توراب صاحب چېرې ده؟ بس توراب صاحب ځینې ستونزې پیدا کړي وي او هغه ستونزو له کبله ونه شي کولی چې د خپلو لیدونکو چوپړ وکړي. هغه د هغه ستونزو له کبله اوس پښتو ټلویزیون پرېښی دی. نو بعد سهار چې داسې خوشحاله او جوړ روغ دي. توراب صاحب د ماسخت دار ځای کې مونږ تر خوښو پوه شو. تا نه هم همچنان ډېره ښه برنامه وړاندې کوله. دغه دلته ما یو تره د فرهاد نومېږي همنامه دی. دی به درته یو لنډۍ یو شی درته ووایي. بس زما په سر سترګو به قبولوي. مهرباني وکړئ غوږی ورکړئ. بله سلام علیکم. السلام علیکم. ستړي مه شئ. شکر خیر وروره جوړې. ډېره مننه. ستا روغتیا سلامتیا غواړم. ستا مومن صاحب خو شیبه مخکې را سره خبرې وکړې هغه وویلې چې زما تره درته څه شی وایي نو موږ درته غوږ پاتې یو. مهرباني وکړئ کومه ډالۍ مو چې راوړي نو اول خو دې دا نوم مبارک راته واخله چې پوه شو که نه دا نوم دې څه دی؟ فرهاد حسین خیل. او ما هغه مخکې یادونه وکړه چې ستا هم نام دی خو ما قصدا غوښته چې ستا نوم نور لیدونکي هم واوري. مهرباني وکړئ بس ستاسې اړیکه وصل لخه ډالۍ مو واورو. یو لنډۍ ورته ووایو. بس موږ ورته په مینه غوږ یو وروره. وایي هر قلندر ته سکندر د مچ وزر ښکارېږي. وایي هر قلندر ته سکندر د مچ وزر ښکارېږي. نادانه ته د لیونو هوښیاري څه پېژنې. واه ډېر په زړه پورې. وایي ګلا تیرا مبارک ګلا تیرا وداسې دا خپلې سترګې زړګی زما وباسي. ډېر ښه. بل شته؟ دا اوس خو
آمادګي نه لرو، سبا ښه بالخیر بیا ګورو. بس ګرانه زه به درته یو بیت په کټ ډالۍ کړم چې یوه خندا او یوه غاړه یاره نن درنه غواړمه دا دواړه یاره. بس ډېره مننه چې اړیکه دې ونیوله. خوښ یم، خوشحاله یم چې ستاسې اړیکه را سره وصل شوه، خبرې مو سره وشوې، خواږه بیتونه دې راته واوروه. نو زه درنه بیا هم مننه کوم، تاسې ته ښه شپه غواړم، ښې چارې ولرئ، سرلوړی ژوند ولرئ. ډېره مننه کوم بیا هم. خیر اوسې، موږ هم د تاسې په پروګرام باندې ډېر ویاړ کوو، ډېر ویاړو، ډېر افتخار کوو پښتو تلویزیون. بس پښتو ادبي دیره ستاسې د سره شمله ده، د خپلې شملې د لوړې ساتلو دپاره چې دی باید په شریکه کار وکړو. نو ادبي دیره خو زموږ ادب، زموږ فرهنګ، زموږ ژبه، زموږ قام چې دی زموږ د ټولو ګډ دی. نو د خپل ګډ کلتور او د ګډ فرهنګ دپاره باید ګډ کار وکړو، که څنګه؟ موږ هم کله کله وظیفه کې ګورو، هر وخت د تاسو پروګرام تعقیبوو چې کله وظیفه نه وي، وظیفه کې یم. ښه نو بس خدای دې هره ورځ وظیفه ولره چې پښتو ادبي دیره وګوري. 15 میاشتې مسافر وم، وظیفه کې مو کور ته راغلی یم. ښه اوس کور کې اوس ادبي دیره به نه ګورې، نو ټلویزیون به نه ګورې البته؟ دا اوس هم ناست یم، دغه د تاسو پروګرام ګورم ژوندی. ښه هلته د څه په وسیله ګورئ دا پروګرام؟ همدا ډیجیټل په وسیله. ښه بس سرلوړی اوسې فرهاد حسین خیل صاحب، ډېره مننه کوو بیا هم چې اړیکه مو ونیوله. تره وراره دواړه ګډ ناستئ، خدای مو ګډ ولره. مننه مزای صاحب، ډېر وبخښه فرهاد صاحب، د پښتو تلویزیون غیر دیش بغیر د تاریخ نه د انتانه تاسې کې کوشش کړی وی د بغلان ولایت کې زیاتره خلک یې خوښوي، ولا زیاتره خلکو یې خاص دې دپاره اشتغالونه اخیستي دي. که داسې یو کوشش هم کړی، ما مخکې تراب صاحب سره دا خبره شریکه کړله، هغه ویله چې موږ کېدای شي کوم هغه لاره ورته جوړه کړو چې داسې د انتان له طریقه د شادي انتانو له طریقه یې نیولې وای. بس له بده مرغه چې په عادي انتن خو اوس فی الحال ځکه نه شو راتلی چې ځینې ستونزې موجودې دي، خو زه دا در کوم چې په لنډ وخت کې به پښتو ټلویزیون د ډیجیټل له لارې، یعنې ډیجیټل له لارې به دغه ټلویزیون چې دی په ټول هیواد کې په عادي انتن کتل کېږي. نو په دې کې هڅه روانه ده په خیر سره، او په لنډ وخت کې به دغه زیری ستاسې تر غوږو در ورسېږي انشاءالله. یو جهان مننه، وخت هم نه نیسو، نور وطنوالو وخت هم نه نیسو، ژوندی دی پښتو تلویزیون. بس تاسو دې هم ژوندي وئ راته، ډېره مننه، ښه شپه ولرئ. بس تره وراره دواړو ټلیفون کړی و، نو دواړو اړیکه نیولې وه په دې هیله چې د دوی ژوند همدغه شان خوشحاله او ارامه وي. عمر دراز مروت وایي په دې بلا پسې سبا بلا بلا را درومي، په دې بلا پسې سبا بلا بلا را درومي، ژاړم په ده چې په خندا پسې ژړا را درومي. د خپل ښایست د بربادۍ ویره په زړه کې ساتم، د خپل ښایست د بربادۍ ویره په زړه کې ساتم، بلې ډیو پسې و کور ته هم هوا را درومي، او د زړګي کور ته مې د غم پسې غم ځکه راځي، د زړګي کور ته مې د غم پسې غم ځکه راځي، هوښیاران وایي چې دنیا پسې دنیا را درومي، او زړه مې لا اوس دا ستا د سپینې خولې خواږه غواړي، خو د خپلې تکې سپینې ګیرې نه حیا را درومي. السلام علیکم. السلام علیکم، صفت الله د نیمروز څخه خبره کوم. صفت الله له نیمروزه. صفت الله د نیمروز څخه. او سیف الله وروره، ستړی مه شې، ادبي دیرې ته بیا هم زموږ همیشنی لیدونکی، ډېره مننه کوو چې بیا دې اړیکه ونیوله، په دې هیله چې تکلیف شوی نه وي د اړیکو په نیولو کې. نو نه پرون مې اړیکه سره ونیوله، اړیکه مې دویم کې قطع شوله، بیا مې زنګ درته تاسو شمېره نه رسېدله وکړه. بس له نیکه مرغه چې دم غړې دې را سره اړیکه وصل ده، خبرې را سره کوي، زه هم ډېر خوشحاله یم چې ستا خبرې اورم، خو ستا خبرې دي شکرې خو ارمان چې
بلتون نه وی، کاش کې بلتون نه وی. بس بلتونه عمر دی نو دا ځل دومره لنډ شه چې زه په لمن اوښکې پاکوم او جانان بیرته راشي. او درویشه داسې به ونه شي چې زموږ شهریرې سپین ږیرې وګرځوي واړه او ځوانان بیرته راشي. په همدې هیله دغه اړیکه به راپورته کړم. سلام علیکم. ستاسې اړیکه اوس وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ مخکې دې هم زما په اند چې اړیکه ونیوله خو اړیکه دې پرېښو. په دې هیله چې دا ځلې دې اړیکه را سره سمه پاتې شي. ستاسې روغتیا زما ارمان دی. مهرباني څوک له کوم ځای نه دې اړیکه نیولې ده؟ عصمت الله حیدري د دوبۍ څخه تاسو سره تماس. عصمت الله وروره حیدري صاحب مهرباني وکړه ستا ډالۍ اورو دا چې د خپرونې وخت هم د پای شیبو ته رسېدلی دی. نو حیدري صاحب اړیکه دې په ملا راماته شوله له بده مرغه چې کله کله داسې ستونزه را پیدا کېږي چې کله بله اړیکه په اړیکه باندې راشي نو بیا مخکې اړیکه پرې کېږي. په هر صورت خیر زموږ لیدونکي باید د حوصلې له لاسه ورنه کړي او خپلې حوصلې جګې وساتي ځکه چې دغه تخنیکي ستونزې دي دا زموږ د وس نه دي پوره چې د ښایست د اور لمبۍ تر سر تېره شوله چې د ښایست د سر لمبۍ تر سر تېره شوله زړه مې د سر وخوري ملګرو د سر ویره شوله او په خپلې خولې د خولې غوښتل ورنه څه ټوکې نه وې زړه ته مې راغله ډېره ښه خورانه هیره شوله. ما ویل چې لرې له یو بل شو ګوندې کم یې شي زور د زورورو خلکو مینه ولا ډېره شوله. او یو بل بیت وایي چې درویش درانی باید وایي چې داسې یو شپه وه چې په سر باندې مستوري نه و داسې منزل چې تر پښو لاندې مو لاره نه وه. درنو لیدونکو د خپرونې د پای شیبې دي او زموږ تخنیکي همکاران هم اشاره کوي چې نور نو د سټوډیو نه باید پښې سپکې کړي. خو په هر صورت د خپلو تخنیکي همکارانو مجید او همدارنګې احسان الله له دواړو ښاغلو نه په مننې چې را سره یې د لیدونکو